بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمرونو بدي درس کې إن شاء الله منګه خبرې پوره کوم چې موږ په تیر شوي درس کې په منځ کې پرې خو دې هغه دا خبرو چې الله په نومونو په صفاتونو به څنګه ایمان راوړي. د الله په نومونو او صفاتونو باندې به ایمان دي سره وړي چې کوم نومونه او صفاتونه الله ځان له قرآن کې ثابت کړي دي او رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثونو کې الله سبحانه وتعالى ثابت کړي دي، نو هغه به موږ هم ثابتو. او کوم چې الله او د الله پیغمبر په صحیح حدیثونو کې د الله نه نفي کړي دي، نو هغه به هم موږ نفي کوو. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. او دا الله نمونه دي خپل نمونه دي، نو الله سبحانه وتعالى په دې نمونه باندې رابلي. بل خبره زموږ دا ده چې الله په نمونه باندې او په صفاتونو باندې زموږ دا ایمان دی او موږ ثابتو من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثيل ولا تشبيه. نه موږ د دې معنی بدلو ولا تعطیل او نه موږ د دې اصلي معنی لرکو او نه موږ تمثيل کو چې مثال دي سي الله لاسته مثال دي سي یا تشبیه ورکو چې د الله دې دې لکه دغه شی چې دی دا تشبیه شو. موږ د دینه بغیر دا ثابتو، نه تحریف کو نه معنی بدلو او نه تمثيل کو او نه تشبیه کو. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. د الله سبحانه وتعالى اوچت مثال دی، اوچت مثال. او بل ذکر الله ليس كمثله شيء، د الله په شان باندې هیڅ هم نشته، د الله په مثل باندې هیڅ هم نشته. او هو السميع البصير، او هغه ښه اورېدونکی او ښه لیدونکی دی. دلته بله مسله راځي چې هغه الله سبحانه وتعالى په کوم ځای کې دی، او دا حالانکه غټه مسله ده. الله سبحانه وتعالى په کوم ځای کې دی سوال وکړي دی، خو نه د دې جواب صحیح ورکوونکي هغه خلک دي چې الله سبحانه وتعالى توفیق ورکړي. ډېر خلک دي چې هغه دا جواب ورکړي چې الله سبحانه وتعالى په هر ځای کې دی، او حالانکه دا جواب چې دا بالکل غلط جواب دی، دا د قرآن او د حدیث نه مخالف جواب دی. ځکه چې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي الرحمن على العرش استوى. رحمان چې دی هغه په خپل عرش باندې مستوي دی او په خپل عرش باندې لپاسه دی. نو مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالى په عرش باندې مستوي، نو الله سبحانه وتعالى عرش په کوم ځای کې دی؟ په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې و اسمانونه دي او د اسمانونو لپاسه وبدي او بو لپاسه عرش دی. نو عرش چې د ټول مخلوقاتو چوت دی. الله سبحانه وتعالى په دې عرش باندې مستوي دی، مطلب دا چې الله سبحانه وتعالى اسمانونو لپاسه دی. او بل ذکر الله سبحانه وتعالى الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى تجده خبره او صالح عمل برخیږي. نو مطلب دا چې برخیږي، نو الله سبحانه وتعالى بر دی، الیه یصعد برخیږي. صعود چې د عربی کې برخته ته بل ذکر الله وی ان انزلناه فی لیلۃ مبارکه. موږ د قران نازل کړی دی په مبارکه شپه کې نازل کړی دی، مطلب لاندې راغلی دی. نو الله سبحانه وتعالى بر دی او کتاب نازل کړی دی. او بل صحیح حدیث کې راځي چې یو صحابي سره وینځه یو ته موږ غلام و، نو د دې اصحابي دا وخت چې د خپل وینځه آزاد کوم. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو، رسول صلی الله علیه وسلم هغه وینځ ته وی چې الله سبحانه وتعالى کوم ذکر د عین الله ناغي فی السماء، الله چې د اسمانونو کې دی. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو زه سوې کوم ناغو دی چې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. نو رسول صلی الله علیه وسلم اعتقها فانها مؤمنه، دا آزاد کده چې دا مؤمنه ده. نو الله سبحانه وتعالى بر په اسمانونو لپاسه دی. سید الله سبحانه دام زموږ عقیده ده چې الله سبحانه وتعالى موږ سره دی، خو موږ سره د لیدو او دا ورېدو او د علم په لحاظ دی. الله سبحانه وتعالى ذات چې دی خپل ذات هغه موږ سره نه دی. الله سبحانه وتعالى بخپل ذات باندې په عرش لپاسه مستوي دی، خو الله موږ سره دی د لیدو په لحاظ، د ورېدو په لحاظ، د علم په لحاظ. څنګه چې الله سبحانه وتعالى موسی او هارون ته امر وکړو چې تاسو به فرعون پسې لاړ شئ، انني معكما اسمع وارى، زتا سره مز اورم او وینم. مطلب دا نه چې الله بخپل دغه سره دی، بلکې د الله هغه سره د لیدو په لحاظ دی او د اورېدو په لحاظ دی. او دغه شان الله سبحانه وتعالى د فرعون مبارک وي چې هغه خپل وزیر حامان ته سوي یا حامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا.
الله سبحانه وتعالى چې فرعون خپل وزیر ته وی حامان ته چې اے حامانه مال سدي شي جوړ ک چې دا ما اسمان ته ورسي مال سدي شي جوړ ک چې دا ما اسمان ته ورسي نو زه ګورم چې د موسی د اله فرشته ده کې نشته لکه الله سبحانه وتعالى د فرعون هم دا منله چې الله سبحانه وتعالى چې دا غبره ده او که الله سبحانه وتعالى بر اسمانونو کې نه نو فرعون به دا نه ویلو چې مال دې شي جوړ ک چې زه په لپاسو خېجو زه به بر اسمانونو ته خېجو نو دا زموږ عقیده ده چې الله سبحانه وتعالى لبا هغه نمونه او هغه صفاتونه ثابتو کوم چې په قران او حديث کې ثابت دي من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثيل ولا تشبيه نه موږ دغه معنی بدلو لکه مثال کې راغلي چې الله لاس موږ چې الله حقيقي لاس ته موږ ته پته نشتی چې دغه سم کیفیت څنګه ده موږ ته دغه پته نشي زموږ د ایمان چې الله حقيقي لاس ته د الله حقيقي صفاتونه دي د الله نمونه دي او دا موږ ټول ثابتو او نه موږ الله له تشبيه ورکو او نه تمثيل ورکو او نور ان شاء الله پر روان درس کې پوره کو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين